کونډې ښځې چې په خپلو دوو لوڼو باندې غلط کارونه کول او سړي به یې ورله کور ته راوستل او دغه خپلو لوڼو باندې به یې بدکاریانې کولې. دغه کونډه ښځه چې پولیسو نیولې ده د خپلو لوڼو سره په غلط کار باندې، نو ټول انټرویو در سره دلته شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو یې هم د ټول حقیقت نه خبر شئ. کتونکو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې خو چې کوم کلي کې کونډې ښځې وي په کار ده چې هغوی سره مرسته مدد وکړی شي چې داسې غلطو لارو ته مخه ونه کړي او په خپلو بچو لوڼو باندې دغه غلط کارونه شروع نه کړي. دغه ښځې سره په کلي کې چا هم مدد نه و کړی، نو په دغه وجه باندې خپله هم غلط کار ته لاس واچو، خپلو لوڼو باندې هم بدکاریانې شروع کړې چې انجام یې جیل ته ورسېدو. اوس په 3 واڼه په جیل کې دي. دغه د کونډې ښځې انټرویو در سره شریکوم، تر اخره را سره پاتې شئ او انټرویو واورئ. دغه ښځه وایي چې زما خاوند به هر ملک کې مسافر او د مسافرۍ نه چې رالی بیا بیمار شو او په بیمارۍ دوران کې زما خاوند مړ شو چې ماته یې 2 لوڼه 2 بچي پاتې شول. زمونږ په کور کې د ګټې وټې څوک نه ول او نه را سره کلي کې چا مرسته مدد کو امداد به را کوو، نو مجبورا ما خپل لوڼه او خپله دغه غلط کار ته لاس واچو. د خپل زندګۍ د خوراک سکاک دپاره به موږ غلط کارونه کول، کور ته به راله سړي راتلل او ما به خپل لوڼو ته پیش کول او بدکاریانې به مو ورسره کولې چې هغوی به موږ له پیسې راکولې. دغه کلیوالا چې په موږ باندې راپورټ وکړو او پولیس رالل، موږ یې ونیولو او موږ یې د کلي نه بهر کړلو چې اوس دغه ښځه او 2 بچي په جیل کې دي. که دغه کلیوالا ورسره لږ مرسته مدد کړی و نو دوی به نه دغه غلط کار کوو او نه به جیل ته تلي او نه به ورسره معاشره خرابېدله. کتونکو د ویډیو جوړولو مقصد مو دا دی چې کله هم تاسو په کلي کې ګاونډ کې داسې کونډې ښځې وي بې سهاره وي نو هغوی سره مرسته مدد پکار دی، نه چې ورسره غلط کار وشي او نه چې غلط کار ته مجبوره شي چې غلط کارونه شروع کړي. دغه د کونډې ښځې باره کې هم دلته معلومات درکوو. که معلومات هم خوښ شوي ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او د نورو معلوماتو لپاره که چینل ته نوي راغلي چینل سبسکرایب کړئ چې اپډیټ نه روزانه خبرېږئ.